محترمو لیدونکو سلامونه. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د خبرونو سرټکي. له ایرانه د افغانانو ایستل. ملګري ملتونه وایي د کډوالو ستنېدل باید داوطلبانه وي. په کابل کې د سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو فعالیتونو پیل. طالبانو یې هرکلی وکړ. د طالبانو د صحرایي محکمو دوام. دغې ډلې په فاریاب کې یوه ښځه په درو ووهله. او د 2025 چمپیونز ټرافي. افغان ملي اتلان د نړۍ له دریو پیاوړو هیوادونو سره سیالي کوي. بشپړ خبرونه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ویانده وایي چې له ایرانه د افغان کډوالو ستنېدل باید داوطلبانه وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ویاندې کارولین ګلوک د شنبې ورځ د ایکس پاڼې له لارې په یو خپاره کړي پیغام کې د اسلام کلا بندر ته د خپل سفر خبر ورکړی دی. هغې څرګنده کړې چې تیر کال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له سپارښتنې سربیره ډیر کډوال بیرته ستنېدو ته اړ شوي دي. د نوموړي په وینا د روان کال له سپټمبر راهیسې له ایرانه د راستنېدونکو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. ګلوک زیاته کړې چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ دریځ دا دی څو هر ډول ستنېدل باید داوطلبانه وي او په خوندیتوب او عزت سره ترسره شي. بل خو هغې ویلي چې له ننګونو سره سره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او په افغانستان کې د نوموړي سازمان شریکان د راستنېدونکو د ژوند بیا رغونې په هڅو کې له هغوی ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومني ویلي و چې دا هیواد نور د ناقانونه افغان کډوالو د منلو ظرفیت نه لري او د هغوی ایستل یې لومړیتوب دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند مرستیال ضیا احمد تکل په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانیستلو او د دغه هیواد د ډیپلوماتیکو فعالیتونو له پیل هرکلی کړی دی. تکل د دوشنبې ورځ په یو ویډیویي کلیپ کې د سعودي عربستان دا اقدام له طالبانو سره د اړیکو د ټینګښت او په دغه هیواد کې د میشتو افغانانو د ستونزو د حل په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. نوموړي زیاته کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان له استازولۍ سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. په افغانستان کې د سعودي عربستان سفارت پرون خبر ورکړی و چې په دغه هیواد کې خپل ډیپلوماتیک فعالیت له سره پیلوي. نوموړي سفارت ویلي و چې افغان وروڼو ته به ټول خدمات وړاندې کړي. د طالبانو ستره محکمه وایي چې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې یوه ښځه په عام محضر کې په درو وهلې ده. نوموړې محکمې د دوشنبې ورځ په یو خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې دا ښځه یې له کوره د تیښتې په تور په درو وهلې ده. د طالبانو محکمې زیاته کړې چې تورنه ښځه په یو کال بند محکومه شوې وه او اوس 19 دورې وهل شوې ده. د خبرپاڼې پر بنسټ د دې ښځې د درو وهلو پر مهال د فاریاب ځایي طالب مسؤلانو هم حضور درلود. تېره اونۍ هم طالبانو په پکتیا کې 8 کسان د قتل، غلا، انسان تښتونې او نامشروع اړیکو په تور په درو وهلي وو. د بشري حقونو د سازمانونو او نړیوالې ټولنې له غبرګون سره سره طالبانو په بېلابېلو تورونو د هیوادوالو د بدني مجازاتو ورکولو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د 2025 میلادي کال چمپیونز ټرافي سیالیو په الف ګروپ کې د نړۍ له دریو پیاوړو سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا لوبډلو سره مخ کیږي. د کرکټ نړیوالې شورا د دوشنبې ورځ له یوې اوږدې ناندرۍ وروسته د دې سیالیو مهالویش وروستی کړ. د چمپیونز ټرافي سیالۍ د کوربتوب حق پاکستان ته ورکړل شوی چې لوبې د نوموړي هیواد په راولپنډۍ، لاهور او کراچۍ ښارونو کې ترسره کیږي. دا د افغانستان کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د هیواد ملي لوبډله په دې نړیوالو سیالیو کې لوبې کوي. په بل ګروپ کې پاکستان، هند، نیوزیلند او بنګلادیش هیوادونه له یو بل سره مخ کیږي. خو هندۍ لوبډله به خپلې ټولې لوبې د هایبرډ ماډل له مخې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کړي. بلخوا دا پریکړه هم شوې چې پاکستاني لوبډله تر 2020 میلادي کاله پورې د هند په کوربتوب هیڅ کومې نړیوالې لوبه کې ګډون نه کوي او لوبې به یې په یو بل دریم هیواد کې کیږي. د یادونې ده چې که هندۍ لوبډلې د چمپیونز ټرافۍ نیمه پایلوبه او پایلوبې ته لاره پیدا کړه، دا وروستۍ او حساسې لوبې به هم له پاکستانه بهر په متحده عربي اماراتو کې وشي.
دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان.